انارشیزم یا انارکیزم دا باور چې غوره حکومت پر بشپړ ډول هیڅ حکومت نه دی د انارشیزم په نوم پیژندل شوی. دا نظریه په دې خبره زور ورکوي چې حکومتونه د جبر پر قانون ولاړ وي او د خلکو طبیعي یا قدرتي ازادي تر پښو لاندې کوي، نو باید په بشپړ ډول ختم شي. انارشیزم یوه سیاسي تیوري یعنی یو سیاسي نظر دی کوم چې د واک او ځواک په منلو باندې شک لري، په ځانګړې توګه په سیاسي ځواک. انارشیزم معمولاً د فردي ازادۍ اهمیت په اړه په اخلاقي ادعاو کې قرار لري. انارشیستان د انسان د ودې یا پرمختګ مثبته نظریه هم وړاندې کوي چې هغه د نه اجباري یعنی د عدم تشدد د اصول په اساس وي. انارشیزم د یوټوپین سختدریځۍ او انقلابي سیاسي ایجنډا او مستقیم عمل بېلابېل ډولونه رامنځته کولو هڅونه کړې ده. د نن وطنه په لومړي سر کې انارشیزم په حیث د فلسفې توضیح کوي. دا د انارشیزم تمرکز د تیوریټیکل آیډیا په توګه کوي، نه د سیاسي فعالیت د ډول په توګه. په داسې حال کې چې فلسافیکل انارشیزم د سیاسي مشروعیت شک لرونکي تیوري بیانوي، انارشیزم هم یو مفهوم دی چې په فلسفي او ادبي تیورۍ کې کارېدلی شوی ترڅو د یو ډول بنسټپالنې توضیح وکړي. فلسفي انارشیزم د سیاسي ژوند د تیوري یا نظر معنا کولی شي چې د دولتي واک د توجیه کولو په هڅو شک لري، یا یوه فلسفي نظر چې د پوهې لپاره د ټینګ بنیادونو د تکیه کولو په هڅو شک لري. انارشیزم ته یو اړونده ایډیالوژي چې د نیهیلیزم په نوم پیژندل کیږي ټینګار کوي چې هر څه یعنی دولت او ټولنه دواړه باید په پرلهپسې ډول ویجاړ شي ترڅو د نوي ژوند پیل وشي. نیهیلیسټان اکثره په کلکه د تاوتریخوالي او ترهګرۍ په ملاتړ د اخلاقو دودیز نظریات ردوي. انارشیزم او نیهیلیزم یو وخت ځانونه د سوسیالیزم سره تړلي وو، ځکه چې دوی هم د سوسیالیستانو د انقلاب د اعلان ملاتړ وکړ د دولت او ټولنې د بشپړ نظارت په خاطر. په دې هکله یو مشهور انارکیسټ ایډورډ ایبی څه داسې وایي: انارشیزم یوه د رومانټیک افسانه نه ده، یعنی انارشیزم یوه رومانټیک افسانه نه ده، بلکې دا 50,000 کلن تجربې پر اساس ولاړ هغه احساس دی چې موږ نشو کولی د خپل ژوند مدیریت پاچاهانو، پادریانو، ملایانو، سیاست پوهانو، جنرالانو او د ولسوالۍ کمیشنرانو یا ولسوالانو ته وسپارو. لنډه دا چې انارشیزم په سیاسي مشروعیت د شک لرونکي نظر په توګه پیژندل شوې ده. د انارشیزم توری د یوې یوناني اصطلاح ارچي د ردولو یا نه منلو په تړاو اخیستل شوی دی. د ارچي معنا لومړی اصل یا اصول، اساس یا واکمن ځواک دی. په دې توګه انارشي د هیڅ چا نه یا نه حکومت داری ده. ځینې استدلال کوي نه حکومتداري هلته واقع کیږي چې اصل کې د ټولو وګړو لخوا واک په حکومت اداره کیږي، یعنی چې د ټولو په خوښه او اتفاق سره د امید وړ هدف چمتو کیږي. که چیرې دولت وي نو یوه ډله خلک به د نورو د تسلط لاندې راځي او غلامان کیږي به. د غلامۍ پرته د دولت تصور امکان نه لري او له همدې امله موږ د دولت دښمنان یو. میخایل باکونین هم دا خبره کوي. میخایل باکونین چې یو روسی فیلسوف و او دی د انارکیزم یا د انارشیزم بنسټګر پیژندل کیږي. مننه.